د ویډیو کې زه غواړم تاسو ته د خطو ترمنځ فاصله در وښیم چې څنګه تاسو کولای شئ خطونه یو د بل نه لرې یا کم کړئ. په ورډ کې باید تاسو ټکس ولرئ، ټکس به انتخاب کړئ. ټکس هم چې کله انتخاب کړه را به شئ هوم مینو ته. هوم مینو ته چې راشئ په دې ځای کې به تاسو دغه پیدا کړئ چې د لاین اند پاراګراف سپیسینګ په نوم باندې یادېږي، یا د خطو د پاراګرافونو ترمنځ فاصله. نو دا به ووایه یو ډېره وړه ارسي. معمول که چې کله تاسو مونوګرافونه لیکئ یا مثلا د ماسټرۍ یا ډاکټرا تیسیس هم لیکئ یا هغه ډیزرټیشن لیکئ، په هغو کې د تاسو ته وایي چې 1.15 انتخاب کړئ یا 2 انتخاب کړئ. یا چې کله تاسو مقالې لیکئ یا سیمینار لیکئ، د هغو لپاره ریکوایرمنټ دا وي چې باید فاصله غټه وي. څوک چې ریویو کوي هغه په اسانه شکل ورکړلی شي ریویو یې کړو. نو داسې شکل باندې تاسو ورسره وکولی شئ. مثلا 1.15 مو وګورئ ډېره کمه فاصله راغله. بیا به راشئ هوم ته، په هوم کې به دلې راشئ لاین سپیسینګ ته 2 به ورکړئ. 2 چې ورکړئ ګورئ د خطو ترمنځ فاصله ډېرېږي. صحیح شو؟ اوس تر څو موږ د ده د فاصله ورکوو، فاصله به ورکه کړو. صحیح شو؟ د ټولو مو انتخاب کړو. ټولو مو چې انتخاب کړو په دغه ځای کې لاین سپیسینګ وستلی، دې ته هېڅ فاصله هم نه ده ورکړل شوې. صحیح شو؟ نو بیا به راشو موږ د ده فاصله یو کړو. فاصله هم چې انتخاب کړله بېرته به فاصله د منځه ولاړ شي او هغه نورمال حالت ته به راشي. په لاین سپیس آپشن کې تاسو دلته ځای ورکولی شئ چې الاینمنټ د کومې خوا لیکل کېږي، د چپې خوا نه که د ښۍ خوا نه، دا به ورته انتخاب کړئ. او بل په دې ځای کې دلته تاسو ویلی شئ چې په اول لیول، دوم لیول په کوم ځای کې انډنټیشن یا د اول خط څومره مخته ولاړ شي، ښۍ خوا ته څومره ولاړ شي، که نه تاسو دا ورته انتخابولی شئ. بل انډنټیشن د کومه ځای شروع شي، د ښۍ خوا نه که چپې خوا نه شروع شي، دا تاسو ورته ویلی شئ. ماین میرر انډنټ مثلا په یوه ځای کې کمي، په هغه معکوسه خوا کې باید په عین شکل باندې کم شي. دا تاسو په ډېر عملي شکل، دا ګوښې ویډیو ده، زه به هغه درته کار کوم. نو دا هم په یاد وي چې که چېرې تاسو غواړئ چې د خطو یا د پاراګرافونو په منځ دغه دا ټول خطونه دي، نو زه به یو بل پاراګراف هم جوړ کړم، دا به کنټرول سي کړمه، دله به یې پیسټ کړمه. صحیح شو؟ زموږ 2 پاراګرافه شول. غواړو چې د دې 2 پاراګرافونو ترمنځ فاصله ډېره کړو. صحیح شو؟ نو زه به دا 2 پاراګرافونو د شروع و آخر سره وصل کړم، وبه یې ګورم، نو دله به زه فاصله ورکړم. صحیح شوه؟ زموږ ټول پاراګرافونه هغه فاصله یې څه ډېره شوله. موږ به بیخي 2 ته ولاړ شو. 2 ته به ولاړ شو چې به فاصله د ټول ترمنځ ډېره شي. صحیح شو؟ بله هر انټر چې وایئ د تاسو به فاصله ډېره په حساب په منظم شکل په مخ ځي. په غیر د هغو کې په ځینو ځایو کې به د تاسو فاصله کمه وي، ځینو کې به کمه وي. ښه، د سمري په شکل باندې درته ویمه چې هوم ته به ولاړ شئ. په هوم کې به دلې لاین او پاراګراف سپیس انتخاب کړئ. د دې نه تاسو کړلی شئ چې د خطو د پاراګرافونو ترمنځ فاصله کمه یا زیاته کړئ.